شینواري سپیکس نه وایي د ګیدړو خوراکه شوه د افغان د غرو زمري څوک مرنګ پرنګ کري او څوک مرنګ پرنګ ریبي. نو وروره دویمه لوبه چې دا هم لاړه او د ګیدړ اشمت شاهدي. یوه فیصله یې غلطه نه ده. ګوره شروع به یې درته د ټاس نه وکم. 50 ځل نه زیات کمنټیټرانو په همدې خبرې وکړې چې ته چې ټاس وګټې په دې ګرمۍ کې په دې هیټ کې ته څنګه دغه ته بل ته بیټینګ ورکوي. دا خو یې غټه غلطي وه. افغانستان دغه ته چې ګورې تاریخ ته همیشه موږ چې لوبې ګټلې دي کوم 12 لوبې په دې څو کالو کې هغې کې 9 لوبې موږ اول بیټینګ کړی ګټلې دي. نو وروره دا خو د دې ځای نه غلطي وکړه. بیا د بالینګ او دا سلسلې چار څنګه دغه کوي چې کله وخت د بیټینګ راغی 400 رنزې خو دې ورکړي. ګوره په دې ټوله لوبه کې زه فکر نه کوم چې شاید هغه کسانو په زړه کې چې په کرکټ نه پوهېږي وایي به چې افغانستان یې ګټي. نور هېچا هم سره دا وینه چې افغانستان یې ګټي او وایي نه ګټه اخره کې بیل وده. نو زمونږ لکه هغه امید چې دی هغه ستا خوب هغه هم درته ووژني کلي کې. نو دغسې ګیدړان چې دي دا هماغه هوپ کیلرز دي. لکه ستا موږ غواړو چې دا ټیم راتلونکي کې ښه شي. راتلونکی خو پرېږده هر یو گیم کې خرابېږي. بیا د ګیدړۍ بل مثال ښه چې کله وروره دغه اوټ کېږي صدیق اتل نو خدای دې غرق نه کړه درویش رسولي انجرډ شو په سټریچر کې لاړه. دا خو ګوره افغان ځوانان دي دوی ته چې وایي درته چې نه په غرم خیږي دوی دا نه وي. دوی خپل ورته څنګه وایي چې نه ولا زه نه ځم بیټینګ ته. او دا کوچ دې هم خدای په سترګو ړوند کړي دا چې نوی راغلی دی. خدای دې غرق نه کړه. نو چې یو کس انجرډ وي ګیو هم ایکسټرا ټایم اول خو یې رالیږمه چې ځکه دا خو ځوان دی دا خو نور دغه دپاره انجرډ کېږي لانګ ټرم انجري به شي. لکه حمید حسن معمولي دغه نه ګوره څومره مسله ورته جوړه شوه. نو شاهدي تا خو تقریبا 100 ګیمونه کړي دي دې نه زیات انټرنیشنل ټیسټ میچونه هم کوې. نو ته ولې خپل بیټینګ پوزیشن کې نه راځې؟ ته آخر فینشر شوې ته خو 4 نمبر نه 5 شوې 6 شوې ته ولې بیټینګ ته راځې نه خو ګیدړې خوار شي. او چې دغه اول بال درته هغه ګورنور سینګ وکړه که نه ګورنور برار هغه فل لینث آوټ ساید د آف سټم یارکر وکړ لکه بیډ لاندې هغه د پوینټ او ګلي منځ کې څلوریزه کړه. ما سره کس ناستو ما ورته مړه دا بالر خدای والی دی اولنی بال ورته دته شارټ پیچ بال وکړه دا ختمیږي دا نه پاتېږي. ټس شو چې دویم بال شارټ پیچ ته دا پل ته وګوره دا د کلب کرکټ پل شاټ هم نه دی. امین زه د افغانستان کرکټ بورډ خو پرېږده د افغانستان د سټوډنټانو نظام ته حیران یم چې تاسې ځان ته اسلامي نظام یوئ تاسې نه څنګه داسې بې عدالتي کېږي. تاسې د دې ولس ارمانونو سره ظلم زیاتی ولې کوئ؟ دا خو زموږ خوشحالي ده دا کرکټ. تاسې نه چا څه غوښتي دي؟ تاسې نه خو هېڅ شی هم څوک نه غواړي وروره په کرکټ کې. خو چې دا کوم خلک تاسې په کرکټ بورډ کې کېنولي دي دا ظالمان دي دا دغه چې دي دا بیخي لکه کرکټ ته کرکټ په نظر ګوري نه. نو شاهدي بیا خو کېنولي دا شاهدي به په دې اسلامي امارت په نظام کې څوک داسې واسطه وي کوم داسې مضبوط کس په ځکه دلته خو چې کس وپېژنې سمدستي درپسې لکه هغه د شیر علي مبارز ورور څه دا کوم یو مبارز چې دی د افغانستان سلیکټر میر مبارز د وروره هغه یو خبریالو هغه په زبیر ریحان هغه پسې وروره دغه د سټوډنټانو نظام یو دوه چرته به د ځوانان را پیدا کړي څوک وپېژني هغه ورپسې ورلیږلي چې دا لږ تهدید کا. نو دا کارونه خو هسې هم کوئ مګر د ده د شاهدي ستاسې په دې نظام کې څوک داسې مضبوطه کړۍ پیژني چې این کرم که بین کرم او دا پټی به شین کرم. خدای دې وکړي چې هر څه وشي خو وروره شاهدي د کپتانۍ نه لرې کېږي. شاهدي بیټینګ نه شي کولی که لاسونه خپې ماتم شي بیا هم هغه ځای کې ناست یو هغې ځای نه به دا کپتاني چلی. دا تاسې کوم شی شروع کړی و سټوډنټانو نظامه خدای مو په عقل باندې تعالی راخطا نه کړه په تاسې څه چلو شو. تاسې دا فکر کوئ چې موږ ځونه ګوره خلک ورکېږي. تیر نظام هم داسې مضبوط ورک شو تاسې موږ نه غواړو چې ورک شي ځکه تاسې چې لاړ شئ تاسې نه وروسته بیا دا د خړپاړو دا کوم مسعود چې ناست دی هغه چوټا مسعود څه دی هغه ناست دی وروره هغه راځي دا خلک راځي. نو وروره دا خو زموږ وطن دی نو زده کړه وکئ. دا خو کرکټ یو عام نور دغه مثال دی دا تاسې ته به یو عام دغه ښکاري ځکه وزارت عام یم چې تاسې ورته عام ګورئ.
کینې دنیا کې خلک په سپورټس باندې بیلیونونه ډالر لګوي. دا وګوره په نړیوال جام کې په فوټبال کې کیپی ورده چا پیژندنه دا ملک هغه د نو دنیا ډیر خلک په دې باندې کار کوي چې د خپل وطن دسي خپل پورته راولي. تاسو ته تیار کرکټ په لاس درغلی خوار شه دا کرکټ مه خرابوئ دا شاهدي ختم کړئ بس. څه